یو وخت د دغې ویجاړې پوستې د ظلم او بربریت دیوالونه محکم وو چې د شومو مخو نښانونه یې لا هم په میدان پراته دي. دا د هغه ظلم داستان وړاندې کوي کوم چې غربي عسکرو په ولسي خلکو ترسره کړی و. د جبر دا پوستې د ظلم او وحشت د تکراري تاریخ ترجماني کوي چې یو ځواک هم د ولس ارادې نشي ماتولی. په افغانستان کې د غربي عسکرو د جنایتونو د ثبت په سلسله کې د پکتیا ولایت ګرد سیړۍ ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو ژوند یې هره ورځ تر تهدید لاندې راوستی و او بالاخره مجبور شول چې د ازادۍ سنګر خپل کړي. د ګرد سیړۍ ولسوالۍ پکتیا. په دې زرغونه سیمه کې د ژوند ننداره ښکلې وه. په ژوند او سوکالۍ مینو خلکو پکې په ارامه ساه ژوند کاوه.